سورۃ حج شروع شو. الله دې موږ ټول حاضرینو ته حج د بیت الله را نصیب کی بار بار قبولیت سره. سورۃ حج مدینه کې نازل شوه دي او دې کې 78 آیتونه دي، اتاویا لس رکوګانی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره، برکت د نوم د الله پاک سره، مرګتیا د نوم د الله پاک سره. دا سه الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربان دی. یا ایها الناس اتقوا، امر بالتقوا وتاکید او وبذکر احوال قیامت. د قیامت سخته الله ذکر کوي دلته، او الله د تقوا او د پرهیزګارۍ تاکید کوي چې پرهیزګار شي. یا ایها الناس، اے د انسانیت خاوندانو، اتقوا ربکم، پیرا کې اوسئ د خپل خدای نه. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، بشک زلزلہ د قیامت ډېر لوی شی دی. یوم ترونها، چې کله د قیامت زلزلہ راشي نو ګوري با ته تذهل كل مرضعات، چې غافل بشي هیر بکی هر د پیور کون کی مور دغیږي ماشوم ل چې پیور کوي نو دا دغیږي ماشوم به نه هیر شي. عام ارضع دغه ماشوم نه چې کوم لدی پیور کول، یعنی دا داسې سخت ورځ د قیامت چې مور نه دا چې کې ور سره ماشومي اب لړکی اغه نه بغافل شي او منډه بکی سرتور سرخ په بلخ په هيك. وتزع كل ذات حمل، او وبزيږي هر حمل والا خزا حملها خپل حمل، چې کومه حامله خزې داغه پګیړه چې سوي هغه به د ډېر یاري نو زیږي. وتر الناس سکارا، او ته بخلق ګوري نشه نشه. وما هم بسکارا، الله وی دا نشه ندي، ولکن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله سخت دی. ومن الناس من یجادل، او ځینې د خلکو ناغه دي چې هغه جګړې کوي فی الله د الله په خبرو کې بغیر علم، په بے خبرتیا سره. ويتبع كل شیطان مرید، او تابعداري کوي د هر سرکش شیطان. کتب علیه لکل شوی د په حق انه من تولاو، چې چا شیطان دوست جوړ کو فانه یذلو، دا شیطان به گمراه کوي. و یهدیه، او خیبدتا الی عذاب السعیر، لارد لمبو والا دوزخ. یا ایها الناس، د انسانیت خاوندانو، ان کنتم فی ریب من البعث، کچری تاسو په دوکه کې پشک کې د دوباره راپورته کېدو نه، فإنا خلقناکم، لکتا سو ګورې مون تاسو پیدا کې من تراب د خورنا، ثم من نطفه بیا د پلیت ساز کنا، ثم من علقه بیا د چک وینینا، ثم من مضغه بیا د یو غوخه د ټوکړینا، مخلقه نقشه جوړ کړل شوی چې پاغي کې د انسان نقشه جوړه ده، و غیر مخلقه او د غیر مخلقینا چای کې نقشه نه و جوړه. لنبین لكم، چې مون تاسو ته خو واضح. ونقر فی الارحام، او اشاره مونږه د میاند پر رحمونو کې معنا شاو سچو غواړو مونږه علاج علم مسما تر یو وخت معینه پوري. ثم نخرجکم طفلا، بیا مونږ راو استای تاسو ماشوم، ثم لتبلغوا اشدکم، دې د پاره چې تاسو رسې خپل ځوانه تا. ومنکم من یتوفى، او بعض له تاسو نو وفات کیږي. ومنکم من يرد الى ارض العمر، او بعض له تاسو نه رسې هغه کې ما عمرتا هغه پریوتی عمرتا. لکای لا یعلم، دې د پاره چې د تپاتون لګي د بډاتوب نارسته من بعد علم شیا، رستو د پوهې نه د ایستزم. وتر الارض، او ګوري به حامدتن خرابا، وتر الارض، او ګوري به تزمکه حامدتن خرابا. او دویمه معنا دا پراتا سړه پراتا. فاذا انزلنا عليها الماء، چې کله راو ورولې مونږ په دې باندې وب باران، اهتزت تازه شو، وربت ډډه شو، وانبتت، او دې رازرغون کو من کل زوج بعید، هر خيستا جوړه شنه فصلونه رازرغون کو. د دین دلیل نساء چې دا شانته بر تخم په شانته تم په قبر کې خاخ شي، بیا به د قیامت په ورځ یو پونوري کې راپور ته بشي. ذلك بأن الله هو الحق، بشک دا الله دی عمدا حق سچ دی. وانه يحيي الموتى، الله پاک ژوند کی مړي. وانه على كل شيء قدير، والله په هر څه باندې قادر دی. وان الساعه اتيه، یقینا قیامت راتلون کې دلاره بفیا داغه پراته کې هیڅ دوکه هیڅ شک نشته دی. وان الله يبعث من في القبور، او یقینا الله پاک برا پورته کوي هغه څوک چې په قبرونو کې مړي. ومن الناس، او د خلکو نه من هغه څوک دی یجادل فی الله، چې د الله په خبره کې جګړه کوي بغیر علم، بغیر د دلیل نه، بغیر د پوهینا، ولا هدن، بغیر د دلیل نه، ولا کتاب نه، بغیر د کتاب نه، منیر روخانا. ثانی عید فی اړون کې د خپل اړخ لرا کبر کوي. یذل عن سبیل الله، د پاره چې خلق خوای خلق د الله د لارنا، له فی الدنیا خزي نشته، د لپاره په دنیا کې رسوایی و نذيقه، او بسکو موږ د یوم القیامت، د قیامت پر ورځ باندې عذاب الحریق، سوزون کې ورتون کې عذاب. ذالک بما قدمت یداک،
دا په وجد هغه بد عمل دي چې لګلي دي ستادواړو لاسونو مخکي وان الله ليس بظلام للعبيد او دا په دې وجه چې بشک الله پاک نه دې زره ظلم کوونکې په بندګانو باندې ومن الناس ذم منافقين ومرتدين از مذبذبینو کې بعض مرتدان منافقانو داغي زم الله بیانای ومن الناس بعض په خلکو کې مناغه دی یعبد الله بندگی کوي د الله پاک علی حرف په یو کناره باندې یو سیر ته لګي دی یو سند تزان ځان لکیږي د جماعت نه فاین صاحب خیر کله د چرته د تورسیږي سخیرت مع النبی نو په خپل عبادت باندې مطمئن شي چې الله پاک په عبادت ډیر ثواب کوي ښا واین صاحبته فتنه او کچری د تورسیږي فتنه مصیبت انقلب علی وجهه الټ په خپل مخ باندې روان شي خسرت دنیا والآخرة تاوانی شو د دنیا او آخرت ذالک هو الخسران المبین امدار تاوان خارا يدعو من دون الله ديرا بل سوا د الله نه ما غسزنا لا يضر چې د ته هیڅ نقصان نه رسي او ما لا ينفع او غس چې هیڅ نفعت نه رسي ذلك هو الضلال البعيد امداد گمراهي لري د حقنا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه ديرا بلی اغسن چې نقصان د اغه نږدې د غټي ور رسولو داغنا نبي صلی مولا ډیر بد دوست دی ولا به صل عشیر او ډیر بد رفیق دی ان الله يدخل الذين امنوا فضل المؤمنين د مؤمنانو فضیلت الله ذکر کوي ان الله بشک الله پاک يدخل الذين امنوا داخل وکي بو بزیا کسان چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات او ایمان سره سره نیک عملونه کړی دي جنات اندا سباغونو ته تجري چرواني به بهيږي په منتهت الانهار داغه دغونو دلاند نهرونه ان الله يفعل ما يريد بشک الله پاک کوي د څه اراده وکي من کان يظن ان ينصره الله في الدنيا د چا چې دا ګمان دی چې د مدد وونه کې الله پاک په دنیا کې ینصره کی داهو ضمیر نبی علیہ السلام ته راځي دي نو مخکې هونه د ذکر شوی وی قران خوان وتا نبی علیہ السلام هر وخت په ذهن کې موجودي ښه دا څه خبره ده ونی من کان یظن ان ینصره الله چا چې دا ګماني چې الله پاک به مددونه کی هو د نبی علیہ السلام په دنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې فلیمدد الله وی دې وګد کی به سببین یو راسه الی السماء اسمان ته ثم بیا دې هغه کې خپل سټ ور کی ثم یق بیا دې پری کی فلینظر دی ګوري هل یذهبن کیده ما یغیظ چې آیا د دې تدبیر هغه غوسه چې کومه د کوله هغه نه څه شی بوتلو یعنی الله وی چې د چا په نبی له سلام باندې دا خیال دی چې نبی له سلام له الله خیر دنیا او آخرت کې نور کوي الله وی وی دې ځان پانسی کی چت کې دی او پرسه راځوړند کې مو ورته چل خایو آی کې د خپل مړې ورکی او ځان د راځوړند کې دې بیا وګوري چې څنګه چل دی نبی له سلام ته فائدہ رسې کنه رسې كذلك وكذلك انزلناه دغه شان نازل کړي د موږ دا قران آیات بینات واضحه اخي واضحه خبري وان الله يهدي من يريد او یقینا الله پاک لا رخي هغه چاته چې الله ورته لا رخودل غواړي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي دي والذين هادوا او کسان چې يهوديان شوي دي والصابين او صابيان دي والنصارى او نصارى دي والمجوس او مجوسيان دي والذين اشركوا او هغه کسان چې شرک کړي دي ان الله يفصل بينهم الله بفیصلو کی عملی د دې په منځ کې یوم القیامت د قیامت په ورځ نن خود دې د دلیل په میدان باندې جګړه ده اگر چې د دلیل په میدان کې مسلمان غټل ده په دلیل چې څوک پويږي او عملی فیصله چې دا ټول باطل پرس به الله د مټونی سو جهنم کې به ور ورځي دا د قیامت په ورځ کې ان الله بشک الله پاک علی کل شیء شهید پارس باندې گواه ده هر شی د الله مخه ته ده علم ترای تا نه دکتلی ان الله یسجد چې بشک الله پاک ته سجده لګی له الله ته سجده لګی من فی السماوات هغه سوچ اسمانونو کې دی او من فی الارض هغه سوچ زمکه کې دی والشمس والنور والقمر والسبغ والنجوم والطور والجبال وغرنا والشجر وبوټي والدواب ودنګر ساروی وکثیر من الناس او ډیر خلق وکثیر حق علیه العذاب وډیر خلق باندې خو مقرر شوی د خبره د عذاب ومن يهن الله او سوک چې ذلیل کی الله فما له من مکرم نو اغلبت بیان مومه سوک عزت ورکون کې الله چې شرمای اغل سوک عزت نشي ورکوله ان الله يفعل ما يشاء بشک الله پاک هغه چې الله وغواړي دا غالبا شپږم سجده مخه تراله بیا یاد کې ان شاء الله سجده وکړو هغه پرونه هم کړی دي کنه هاذان خصمان دا دو مدعیان دي دو جګړه کوونکي دو فریقان دي یو مسلمان او بل کافر
اختصموا فی ربهم دی جګړه چولې د خپل رب مبارکی فالذین کفروا بسا کسان چې کفر کړي د قطعات لهم ثياب دی سربونی ولې شي جامع من نارین د جهنم لکه دا څنګه اوس درزیان د اختر د پاره جامع مونږ سره نسی کنه نعوذ بالله من ذلک دغه شانته به کافر سره د جهنم جامعونی ولې شي سوټ به ولا تیار شي د جهنم یصب من فوق رؤوسهم الحمیم هغه تاسو بل ځای ویلو چې من قطران د تارکولو جامع به ورته واچول شي د اور په د دوزخ په اور بسری وي توبه یصب من فوقهم رؤوسهم الحمیم من فوق رؤوسهم الحمیم وا بچول شي د دې په سرونو باندې یشیدل د دوزخ په اور یشیدل او بو ورته په سر واچول شي یسحر وبزي به دي یشیدل بو سره مافي بطونهم هغه څه چې د دې په ګیډه کې دي په دې سرب ولا اول په پلک باندې گزار ورکړل شي دا سرب معده شي بیا په دې معده زخمی سر باندې ورته یشیدل او د جهنم واچول شي نو هغه به د سر په ذریعه سره معده تم لاړي شي او د سرمنه باندې بمرا شي نو الله وی سرمنه بمته نوز لکه څنګه په خوا د زنانو خانک کې چرګرا سملول علاله کړل شي چرګا او د پاسه به په یشیدل او ور واچول نو بڼي به ټوله وته نو دا شانتی بدینه دا سرمنه او خوېږي او کلمی به ندلوي او د اسماتي په طرف باندې لاندې ټول ډېرې شیدا به شرم او دردونه او تکلیفونه اعاذنا الله منه خیر تیمغه سات یو سارو بزی به دی وبو سره مافي بطون ما سچ د دی بغیړو کې دی ول جلود او سرمنی بمتی وزي ولهم مقامع او د دې د پاره په پلکونی من حدید د اوسپنی باغی په دې سر والے کی کلمہ ارادو کله چې دی اراده کې یخرجوا منها چې اوزي د دې دوزخ نه من غم من د دې ساډو بيدو د وجنه صاحب پکې راډو به شدی به وتل غواړي اعيدوا فيها بیا براو ګرځول شي پدې کې اوزي بتننا وذوقوا فرختي به ورته وسکای عذاب الحریق ورتون کې عذاب ان الله يدخل الذين امنوا د ایماندارو بیان وره بشکا الله پاک ببوزي مسلمانان ایماندار هغه خلق وعملوا الصالحات او چې نیک عملونه کړی دي جنات انداز باغونو ته تجري من تحت الانهار روان به بهږي بداغه دونو دلاندې نهرونه يحلون فيها من اساور اچول کیږي به جنتیانو ته جنت کې بنگړي من ذهب اندسرو ولؤلؤ او د ملغلرو الته سړو ته مچول کیږي ماحول به بدلی بد بنخ کاری دلته دنیا کې بدخکاری ځانته وساته ولباسهم فيها حرير او جامع بددي التکی ریخم وی خو چې کوم سړی د ریخم او نزان ساتلی وهدو الى الطيب من القول اولار بو خودل شدیدا هغه پاکیزه خبره طرف ته وهدو الى صراط الحمید اولار بو خودل شدیدا اغلاری د تعریفون والا تا ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي دي ويصدون عن سبيل الله ونور خلق بندول دلار د الله نه والمسجد الحرام خصوصا د مسجد حرام نه خلق بندول الذي مسجد حرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعد چې هغه جوړ کړي دي موږ د ټولو خلکو د پاره برابر دی پاغي کې دا غزه اوسیدونکو او د بهر نه راتلونکو ومن يريد فيه بالحاد او چا چې اراده وک پدې کې د غلط لارې د کګي لارې بظلم شرارت سره نزقو نو وبسکو موږ د تمن عذاب الیم دردناک عذاب واذ بوأنا لابراهيم او کوم وخت چې صحیح کو ټیک کو موږ ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت زید کور الله تشرک بی شیء ان چې ته شریک نه جوړې ما سره هیڅ وطاهر بیتیا او پاک ساته زما کور لطائفین طواف کوونکو لا والقائمین او دریدونکو لا والرکع سجود او رکوع کوونکو سجده کوونکو لا واذن فی الناس او اعلان وک په خلکو کې بل حج د حج ابراهیم علی السلام اعلان کړو د حج نو کوم روحونو چې د هغه په आवाज باندې په اعلان باندې لبیک ویلې دي هغه د بیت الله شریف دیدار لا حج عمره لبزي د مفتی صاحب دی روح خو به سات په سات لبیک ویلې ماشاءالله الله دې قبول کړي واذن فی الناس او اعلان وک په خلکو کې بل حج د حج اتو کا رجال راضی وتعالى پیادل وعلى كل ضامر او په هر مانده او خبان دی اتینا من کل فج عمیق چې راضی به د هر لری لارینا لیشهدوا منافع لهم دې د پاره چې دی
ورسیږي هغه فائدو خپل وتا ويذكر اسم الله او یاد کی نام د الله فی ایام معلومات باغورز معلومو کی علی ما رزقهم پدې چې الله دې تور کړی دي من بهیمه الانعام ساروی فکلوا منها نو دې سارونه خوري تاسو واطعم البائس او خروي په بل باندې وبدحال الفقير محتاج باندې ثم ليقضوا بیا پکار دا چې ختم شي تفسهم د دې میل کو چیل حج پوره شي بزان تر شوړو نسی بیا ولا يوفو نذورهم او پکار د چې پوره کې خپل نظرونه وليطوفوا بالبيت العتيق او پکار د چې دی طواف کې د بیت عتیق د زوړ کور د بیت الله شریف الله دې عزت نورم سیوا کې الله دې حفاظت کې د بیت الله شریف ذالک ومن يعظم داوشو او سوق چې د بڑای خیال ساتي حرمات الله د الله د حرمتونو فهو خير له نو داده د پاره ډیره بهتره ده عند ربي د خپل رب پنځ باندې واحلت لكم الانعام او حلال شوی دي تاسو د پاره چوپای ډنګر الا ما یطلع علیکم مگر هغه حلال نه چې کوم بل واستل کیږي تاسو ته فجتنبوا الرجس ځانو ساتي د بوتانو فجتنبوا الرجس ځانو ساتي د پلیتینا د ګندګۍ من الاوسان د بوتانو وجتنبوا قول الزور ځانو ساتي د دروغ خبرنا حنفاء لله یو د الله شي د هر طرف نه غیر مشرکین به مکه گئی شریک کون کې الله سره ومن یشرک بالله او چام چې شریک جوړ کو الله سره فکانما خر من السماء گویا د اسمان نرا پریوتو فتخطفه الطير نو تختول د الوتن کو مارغانو او تهوی به الريح یا والو زول د هوا فی مکان صحیح په یول رزق کې ذالک دا اوشو ومن يعظم شعائر الله سوق چې ادب کوي د الله د نخو د الله د دین د نخو ادب کوي د الله د دین نخي بیت الله شریف د مسجد حرام دی خانه کعبه شریفه ده صفا مروه ده مقام ابراهیم دی او دغه شان د مسجد حرام شاخونه جمعهتونه مدرسې عالم پګړې ګیره برقه مصحف دینی کتابونه د ټول د الله د دین نخي دي ومن يعظم سوق چې ادب کوي شعائر الله د الله د دین د نخو فانها من تقوى القلوب نو دا د زړه د پرهیزګاری خبره ده د چا چې پزړه کې پرهیزګاری وي ابد الله د دین د نخو قدر کوي لکم فيها منافع اشتريتا سلپدي سارو کې نافع منافع فائدې علاج المسمى یو وخت مقرر پوری ثم محلها بیا رسیدل د دې دی ال البيت العتيق زوړ کور ته خانه کعبه ته ولکل امه جعلنا من سكن د هر امت د پاره مقرر کړي د مونږ یو قرباني ليذكر اسم الله دې د پاره چې یاد کینوم د الله علی ما رزقهم پاغه سباندې چې کوم روزي ورکړي د دې ته الله پاک من بهیمه الانعام هغه چوپای ډنګر فإلهكم إله واحد استاس معبود یو معبود دی الله فله اسلموا دی الله تعالی کې دی وبشر المخبتين واجز کون کو تزیر ورکا الذين عاجز کون کې هغه خلق دي اذا ذکر الله چې کله د دې مخکې واغستل شنوم د الله وجلت قلوبهم ظلنه یریږي والصابرین وفرین دی په صبرنا کو باندې علامه اصابهم چې دی صبر کوي په هغه سباندې چې ورسید دي تا والمقیم الصلاه وفرین دی په خلق باندې چې قائم ساتون کې دی مزلرا ومما رزقناهم ينفقون بعض دا غروزانه چې موږ دی لور کړ د خرج کوي په لار د الله کې والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله او هغه بدنا هغه اوخ چې کوم د خانه کعبه نیاز د پار لګل شوی دی ګرځول د مونږه د الله د دین د نه خو لکم فيها خیر نشته تاسو له پدې کې خیر فذكر اسم الله عليها نو واخلی نوم د الله پدې باندې صواف په قطار کې چې دا خان ولاړی نبی له صلوات و سلام چې کلا د ژوند اخرنه وډم باندې حج کولم سلو خان حلال کړیو 300 خانې دریش پته په خپل الله حلال کړیو دا باقی 37 راځي کنه دا حضرت علی رضی الله عنه حلال کړیو فاذا وجبت جنوبها چکلا د دې خانو ډډاو لګي پزمکا راسملی او یخشی فکلوا منها نو بیا دین خوراک کوي واطعم القانع نو ور کوي صبرناک کستم والمعتر او بیقرار تم به صبر لمور کوي صبرناک لمور کوي کذالک سخرنا هذا غشان مونږ تابع کړی دي دالکم تاسو لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو احسان او منې شکر وکړئ لن ينال الله
نرسیږي الله پاک ته لحومها د قربانه د سارو غوخي ولا دماؤها نه د قربانه د سارو ویني ولکن يناله التقوى منکم لیکن الله ترسي تاسو د زلونو ادب او تقوا کذالک سخرها د غشان الله پاک تابع کړی دي لکم تاسو د پاره لتکبر الله چې تاسو بڑای وای د الله علی ما هداکم پدې چې الله تاسو ته خودلی دي وبشر المحسنین او خوشخبری ورکړه نیکانو خلقو ته نیکی کوونکو ته ان الله يدافع بشک الله پاک دفع کوي دشمنان عن الذين امنوا ایمان والونا ان الله لا يحب كل خوان كفور بشک الله پاک محبت نه کوي هر دوکباز کرپټ سړی سره کفور ناشکر او ذن للذین حکم شوه دی هغه خلکو ته یقاتلون چاغي سره جنگ کیږي بانهم ظلمو په دې وجہ چې دی باندې ظلم شوه دی او زنا حکم شوه دی للذین خلقوا تا یقاتلون چاغي سره کافران جنگيږي په دې وجاغي ته جهاد حکم شوه دی بانهم ظلمو چې په دې باندې ظلم کړي دي کافرانو وان الله علی نصرهم لقدیر او بشک الله پاک د دې په مدد باندې خامخا قادر دی الذين اخرجوا من ديارهم هغه کسان چې شړل شول د خپل کورونو نه بغیر حق پناه حق برنا حق د کورونو نه شړل شو الا يقول ربنا الله مگر دا پدې وجد دی ګناه بل نه ون تور سپینه ګناه د دی و مگر صرف دا ګناه وا چې دی ویل ربنا الله زمون رب الله دې ندی د دې جرم په پاداش کې دی د وطن نو شړلې شول د مکینا ولولا دفع الله الناس کچرنه د فکول د خلقو کچرنه د فکول د الله خلق لره بعضهم بعضی به بعضن په بعض نور سره یعنی که الله دا کافران د مسلمانانو مجاهدینو په لاس باندې د فکول نه لهدمت صوامع نور غرزیدل شی به صوامع صومعي وبيع او بيعي مدرسي وصلوات او عبادت خاني ومساجد او جمعتنا يذكر فيها هغه جمعتنا هغه مدرسي چا غستل کیږي پای کې اسم الله انم د الله کثیرن ډیر مجاهدین نو دا ټول عبادت خانه مدرسې جماعتونه دا بو سر سړنګ وي والله وی دا جهاد په سر آباد دي ولینصرن الله من ينصره او خامخا مدد وکي الله پاک دا غچا چې څوک مدد کوي ته چا مدد چې الله وغواړي یا څوک چې مدد کوي د الله د دینه ان الله لقوي عزيز بشک الله پاک زور ور دي زبردست دی الذين ان مكناهم في الارض كسان تمون قدرت ور کو دي ته بزمګه کیا قام الصلاه ندی بقائم ساتي منځ وات او زکات او ورب کی زکات وامروا بالمعروف او خلق تبو خینه کار ونهوا عن المنکر او خلق بمن کی د خلاف شرع کارنا ولله عاقبۃ الامور او خاص الله لره انجام د کارونو وای یکذبوک تسلی د نبی له سلام لا او د کافرانو د جهل د شبهات او جواب دی وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَچَرِ دا خلق دروغجن غنیتا فقد كذبت قبلهم قوم نوح متحقیق سرا دروغ غنل د دین مخکی قوم د نوح علیہ السلام وعاد و عادیان و ثمود و قوم ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط قوم د ابراهیم علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام واصحاب مدین او د مدین والا د شعیب علیہ السلام قوم وکذب موسی او تکذیب شو د موسی علیہ السلام فاملت للکافرین ندیل ورکما کافرون ثم خستهم بیا میراونی ول فكيف كان نکیری فكيف كان نكير نسنگو بیا زما انکار زمانی ول زما عذاب سنگو بیا فكاين من قريه نسمر ډیر کلی هلاکنا هلاک کړي دي مونږه وهي ظالمتون او دي ګناګارانو فهي خاويه دا کلی را پریوتی دی علی عروش یا چتونو د پاسا وبئر معطله او سمر کویان دي چاغا شاړ پراته دي وکسر مشید او محلون پاخه افلم يسيروا في الارض عادي ګرځنه پزماکه کې فتكون لهم قلوب چشي دوی لزلون يعقلون بها چې باغې سر دی پوي شي او اذان يسمعون بها یا شي دوی لغونه چې باغې سر دی اوریدل کی فانها لا تعمل ابصار یقینا نړندې کې سر کې ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن وړاندې شي غزلونه چې کم پسینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب او په تلوار غواړي تا عذاب دا کافرن ولن يخلف الله وعده او یقینا الله پاک هیڅ چری خلاف نه کوي د خپل وعده وان يوما عند ربك او یقینا یورست رب سلام کالف سناتین پشان د زرو قالو دا مما تعدون دا غنه چې تاسو شمارئ وکاین من قريه او ډیر کلی عملیت لها ډیل ورکړې د مونږه غیتا وهي ظالمه نوغي ظالمانو ثم اخذتها بیا مراونی ول ویل المصير او خاص ما طرف ترا تک د ټولو
قل یا ایها الناس ورتوای خلقو اے د انسانیت خاوندانو انما انا لکم نذیر مبین یقینا زمتا سود پارا اورون کې یرا اورون کې اخکار بارا فالذین آمنوا پسا کسان چې ایمان وروړو عملوا الصالحات او نیک عمل وکړو لهم مغفرۃ لهم مغفرۃ دې لپاره بخنه دا رزق کریم او روزي د عزت جنت والذین سعوا او هغه کسان چې غلی فی آیاتنا زمون په خبرو کې زمون په آیاتونو کې معاجزینا د پاره د دې چې شکست ورکی زمون خبر ولا اولئک اصحاب الجحیم دا دوزخیان ني وما ارسلنا من قبلک او نه دې لګلې مونږ تا نه وړاندې من رسول هیڅ پیغمبر ولا نبی نو هیڅ نبی الا اذا تمنا مگر کله چې هغه خیال راغله دې الق الشیطان نو شیطان ورچول دي فی امنیته دا په خیال کې فینسخ الله نو مټوکړي دی الله پاک ما هغه سیلقي الشیطان چې شیطان ورته کوم خیال ورچولې دي ثم يحكم الله آیاته بیا الله په خکړه د خپل خبره والله علیم حکیم والله پاک خبر لرون کې حکمتون والا دی ليجعل ما يلقي الشیطان دې د پاره چې الله پاک هغه چې شیطان ورچولې دي فتنه امتحان للذین فی قلوبهم خلق د پاره چې داغي په زړونو کې مرض بیماری ده والقاسیه قلوبهم او د چا چې زړونه قلوبهم سختي وان الظالمین او بشک ګناګاران خلق لفی شقاق بعید خامخا په مخالفت کې دي ډېر لري د حق نه وليعلم الذين اوتوا العلم او د پاره چې معلومه کې خلق چې چاته ملو د علم انه الحق چې دا حق دی دا تحقیقی خبر ده من ربک استاد رب د طرفنا فیؤمنوا به ندی بېمان وروړي فتخبت له قلوبهم نرم بشي دیتا زړه داغین وان الله لهادي الذين امنوا يقينا خامخ الله پاک سملار خودن کې د خلکو ته ایمان وروړي دي الى صراط مستقيم سیده لارې ته ولا يزال الذين همیشه بیا کسان کفرو چې کفر کړي دي په مریت منو په دوکا کې د دینا حتا یاتهم الساعه بغتة تر دې چې راشي پدی باندې قیامت اچانک او یاتهم عذاب یوم عقیم یا راشي پدی باندې عذاب د ورځې شانډي الملک یومئذ الحق الملک یومئذ لله بادشاہت راج په دغه ورځ باندې خاص دی الله دی دا ارزي بادشاہ دا هم پاتې نشي يحكم بينهم فیصله وکي الله پاک د دې په میانس کې عملی فیصله فالذین آمنوا پسا کسان چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات او عملونه کوي په جنات النعیم دی په باغونو د نعمتونو کې والذین کفروا او کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا دروغ غنلي دي آیاتونه زمونږ فولائک لهم عذاب مهین مدید پار د عذاب رسوا کوونکې والذین هاجروا کسان چې کور کله وطن پر خدا الله رضا د پار فی سبیل الله تعالی لار کې ثم قتلوا بیا شهیدان شو وجل شو او ماتوا یا په خپل مرګ مړ شو لا يرزقنهم الله رزقا حسنا ضرور بروزي ور کوي دوی ته الله پاک روزي خایستا وان الله بشک الله پاک لا هو خیر الرازقین همدا الله پاک بل سوکنا بهترین روزي رسان دي لا يدخلنهم خامخاب الله پاک رسیدي مدخلن یودا سزید بوتلو ته يردونه چې کوم بددي خوخي وان الله لا علیم حلیم بشک الله پاک خبر دے تحمل والا دے ذالک داوشو ومن عاقب بمثل ما عوقب به او هغه څوک چې بدله واخستا په مثل دا هغه چې څومره دته دوک رسیدلو ثم بغي علیه بیا په باندې زیاته وشو لا ينصرنه الله نو خامخا به مدد کوي الله پاک دد ان الله لعفو غفور बेशका अल्लाह पाक खामखा माफ कौन के ډیر زیات بخون کې دي ذالک بان الله دا په دی وجه چې بشک الله پاک یولج الليل داخلي شپه فی النهار په ورځ کې ویولج النهار او داخلي ورځ فی الليل په شپه کې وان الله سميع بصیر او بشک الله پاک خ اوریدون کې خلیدون کې کتون کې دي ذالک بان الله دا په دی وجه چې بشک الله هو الحق هم دا الله پاک صحیح دی وان ما يدعون من دونه او هغه چې تاسو را بلې سوا د الله نه کوم بوتان هو الباطل دا غلط دي وان الله هو العلي الكبير او بشک الله پاک اوچته لوی دی علم ترایت ان دي کتل ان الله انزل من السماء چې الله پاک را ورولې د اسمان نه ما انو باران فتصبح الارض مخضرا نشوز مکه په دی باندې سرسبز تک کاشنا ان الله لطيف خبير بشک الله پاک پټ تدبیر کوونکې خبردار ذات له ما فی السماوات خاص د الله دی هغه چې اسمانونو کې د سره د اسمانونو او ما فی الارض هغه چې پس مکه کې د سره د زمکې وان الله له هو الغنی الحمید او بشک الله پاک خام د الله پاک بل سوکنا
بے پروا تعریفون والا دی علم ترایتان دی کتل ان الله سخر لكم ما فی الارض چې الله پاک مسخر کړی دی تابع کړی دی تاسو لپاره هغه چې پزمکه کې دی والفلک کشته تجری چلیږي فی البحر دریاب کې بیامره د خدای حکم سره ويمسك السماء اور ایثار کړی دی الله پاک اسمان انت قادر غرزدونا علی الارض پزمکه باندې الا باذنه مگر د خدای حکم سره ان الله بالناس بشک الله پاک په خلق باندې دی رؤوف نرمی کون کې رحیم مهربانا وهو الذي هم دا الله پاک دی احیاکم چې تاسو له ژوند درکو ثم یمیتکم بیا بتا سمړکی ثم یحییکم بیا بتا سو ژوند کی ان الانسان لکفور بشک انسان ډیر ناشکر دی لكل امه جعلنا منسکا د هر امت لپاره مقرر کړ دی ولار د بندګي هم ناسکوه چې دوی په دغه بندګي طریقه باندې چلیږي فلا ينازعنك في الامر جګړه دیونه کی تاسو سره په د دین پکار کی ودعو الى ربك ورابلدا خپل رب طرف ته خلق انك لعلى هدى مستقيم بشکته یې پلا رسید باندې وان جادلوک کچره داخلك تاسو سره جګړه کی فقلت ورته وایا الله اعلم والله تخفت دا بما تعملون غس چې تاسو کوي الله يحكم بينكم الله بعمل فیصله کی تاسو میانس کی یوم القیامت د قیامت پورز باندې فيما كنتم فيه تختلفون په خبره کې چې تاسو ورکه اختلاف کولو علم تعلم ایتات نه معلومه ان الله يعلم چې بشک الله ته پته دا ما فی السماوات دا غس چې پاسمانونو کې دی ول ارض دا غس چې بزمکه کې دي ان ذلك فی کتاب بشک دا ټول هر څه لوح محفوظ کتاب کې لیکل شوی دي درج دي ان ذلك علی الله یسیر بشک دا په الله باندې آسان دي ويعبدون من دون الله مشرکان بندگی کوي د الله نه سوا ما دا غس لم ينزل به سلطانا چې الله نه درا لګل پاغي باندې هیڅ دلیل وما ليس لهم به علم او نشته دي ته پاغي باندې علم وما للظالمین من نصير او نشته دي به انصاف د پاره هیڅ مددگار و اذا تطلع عليهم آیاتنا چې کله ورسل کیږي دي آیاتونه زمونږه بینات واضحه صفا تعرف فی وجوه الذين كفروا متاتب پیجنی او مخونو دا کسانو کې چې کافران دي المنکر بد شکلی چې کله ته ورته صفایتونه بیانې نه د منکرانو په شکل بوران بشي داړي بچنګي کی یکادون یستون بالذین قریب دا چې دی حملو کی باغ خلق باندې یتلون علیهم آیاتنا چې هغه اوري دوی ته زموږ آیاتونه قل افانبکم بشر من ذالکم ایزت استوخه ما یو ډیر بدتر سیز د دینه النار هغه اور دی الله دې تمون بچ کی وعد الله الذين وعد کړی الله دغه دوزخ خلق سره کفرو چې کافران دي وبئس المصير او ډیر بد زید د ورتلو دوزخ یا ایها الناس خلقو ضرب مثلا بیان شوی دی یو مثال فاستمعوا له وګورته کې دی ان الذين تدعون من دون الله بشکا چې تاسو را بلې سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا دین شي پیدا کول یو مچ قدرې یو مچ ولو اجتمعوا له اگر کدا ټول راجم شدید وای يسلبهم الذباب شيئا او که یو مچ د دین په دی خپل پنجو کې سشي او تختای لا يستنقذوه منه ندیت نه را خلاصول نشي دمر کمزوري دي دی مشرکانو په بوتانو ته مټیان او خواږه شیزونه او شیرینی خوا لکه زمونږ ناپوهه مسلمانان په قبر باندې ګړګ دي ازمونږ یو سپینګری وغویل دلته سوزکه کی اډه کی سوزکه کی د مسجدونو یو زنانه کې ناسته بډای زنانه لاس کې ورسره د مټای راویو نو بډا سړی وغه دی بډای دینه تاسو کول چا دی خلق خو خار نه مټای وروړي دا تا خار د څنګه مټای روانه کړی دا پیراته ویل بچي صدرته وې منو ما د خپل زوی د پاره یو سوال منلو اج شیخ حیدر بابا په نوم باندې سوال منلو شیخ حیدر بابا ته ویل کته مالا د دې زوی د دین وسیر رشتہ پیدا کا کنه نه بدل د مټه ډبه وروړم زما د وسیر رشتہ شوی د اوس می شیخ حیدر بابا له مټه روانه کړی دل اوس عقل کم زیوالو دی دی اوس عقل کم زیوالو شیخ حیدر بابا په مټه سکه یا خو نیکان خلق دی غیله الله په جنت د جنت هغه مزي په قبرونو کې ورکی چاستا په دې مټي باندې سکه عقل دې نو سمجھ دې نو مشرکانو په بوتانو ته شیرینی خوا نو مچ برالو نو اټول شیرینی به نه مچانو یوړه نو الله وی دا استاد ابوت چې تو ورته خدای وی دی خو هغه خپل شیرینیم د مچ نه نشي اخلاصولې ضعفت طالب والمطلوب کمزور دی بودا دی دا طالب کم طالب دا د بوتانو عبادت کوون کې ول مطلوب او دغه مطلوب دغه معبود
ما قدر الله حق قدره دی د الله قدر نو کو څنګه چې د الله قدر پکارو ان الله لقوی عزیز بشک الله پاک زور ور دی زبردست دی الله یستفی من الملائکه الله پاک منتخب کئ د فرښتونو رسولن پیغام وړون کی ومن الناس او د خلقونو پیغام وړون کی پیغمبران منتخب کئ ان الله سمیع بصیر بشک الله پاک اوریدون کې خلیدون کې کتون کې دی یا علم معلوم دی الله پاک تما بین ایدیهم هغه چې د خلق وړاندې دی او ما خلفهم هغه چې د خلق شاته دی و الی الله ترجع الامور خاص الله تبارک ګرځي ټول کارونه یا ایه الذین آمنوا ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ واسجدوا سجده لګوئ واعبدوا او بندگی کوئ ربکم د خپل خدای وافعلوا الخير او نیکی کوئ لعلکم تفلحون دې د پاره چې قبر کې او آخرت کې کامیاب شئ دا د امام شافعی رحمه الله په نسبت باندې سجده د سورته حج کې دویمه سجده وجاهدوا فی الله حق جهاده او مهنت کوئ د الله په لار کې حق مهنت هو چې تباکم هم دی الله پاک تاسو خوښ کړی جهاد کوي د الله لار کې حق جهاد هو چې تباکم الله پاک خوښ کړی تاسو ما جعل علیکم فی الدین من حرج نه دی خو الله پاک پتا سو باندې په دین کې هیڅ مشکل ملت ابیکم ابراهیم اونې صحیح دین د خپل پلار ابراهیم علی السلام هو سماکم المسلمین هغه تاسو لنومي خېده مسلمانان من قبل د دین وړاندې وفي هذا او په دې قران کې ليكون الرسول شهیدا علیکم چې شیدا پیغمبر علی السلام پتا سو باندې گواه وتكونوا شهداء على الناس او شی تاسو گواهان په خلق باندې فاقیموا الصلاه نسید او دروي مز واتوا الزکات ورکوي زکات واعتصموا بالله او مضبوطني سیدین د الله رسول د الله کتاب د الله هو مولاکم د الله تاسو مولا دی فنعم المولا الله نسخ مددگار دی مالک دی الله ونعم النصير خبير او سخ مددگار دی خبردار ذات الله صلى الله تعالى على خير خلقه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم الله استا حدیث قدسی دیتا بخپل فرمایلی دی انا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي کم زړونه چې زما د یاد زما د دین د وجنه زما د په عبادت کې ستړي شي درماند شي او چور چور شي ز اغوی سره ما الله دا روزدار نارینا په جمعات کې راجم دي روزدار زنانا د کور په پردا په چار دیواره کې راجم دي ستومان وجودنا او درماند سرونه ستومان اوږي خدای استا کتاب کې ستړي شي دي الله تا وعده کړی تخپل وعده نه خلاف نه کی تا ویلي د زدا سره درمان د زړونو سره الله کا ستا مدد مونږ سره خپل لوی مدد سره زمونږ دنیا او آخرت کې مدد فرمایا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کا الله زمونږ دا کاوش دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کا سمره حصہ د قران مجید چې پاتې د خیر خیریت سره الله خیر خیریت سره مونږ ټول باندې تکمیل تو رسول کی الله د قران مجید دا کومه سلسله نارینه او زنانو د پاره د محل د کلی کې شروع کړ شوې ده الله تا قرب قیامت دا سلسله جاری او ساری او ساتي الله زمونږ د مرګ نه بعد هم دا سلسله جاری او ساری او ساتي په دې سلسله د درس قران کې څومره نارینه زنانه د اول ورځې نه شریک دي یا منځ کې راغلي دي آباد کې برازي یا څوک په دې مهنت باندې خوشاله دي خدای د دنیا او د آخرت خوشاله ور نصیب کی الله کورونه خاد او آباد او ساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.